د چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د اسلامي امارت د سترې محکمې لخوا په فراه ولایت کې په یو قاتل باندې د قصاص الهي حکم تطبیق شو. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس سره وکتل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس یونس مومن او په کابل کې د میوو له یو شمېر سوداګرو سره وکتل. د متعدینو زر بستریز روغتون څخه 250 روږدي کسان له درملنې وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کورنیو ته وسپارل شول. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم ننګرهار کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له محصلینو سره غونډه ترسره کړه. د تیرې ادارې د کونړ د لوی لارې د شارع قومندان اشرف الله چنار هیواد ته راستون شو. د کابل ښاروالۍ لخوا په اومه ناحیه کې د سړک جوړولو او څراغ نصبولو 2 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. راتلونکي یکشنبې په ورځ د افغانستان د وزلوبې لیګ 4م پړاو سیالۍ پیلېږي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر الحاج مولوي عبدالمنان عمري د کابل کندهار لوی لارې اړوند غزني مقبول لار ترمیم له اساسي چارو څخه لیدنه وکړه. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر د امام ابو حنیفه رحمه الله له ملي او نړیوال نندارتون څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د کوشتېپې د ستر او ملي کانال له چارو څخه لیدنه وکړه.